ډېر خلک وایي دا ځکه زه غریب یم، دا ځکه زما وضعیت خرابه ده، دا ځکه زه خوار یم چې الله جل جلاله ما ته په تقدیر کې داسې لیکلي دي. یعنی د دې خپل بد وضعیت پړه په الله جل جلاله باندې ورچي. دا د افسوس ځای ده. الله جل جلاله تا ته په کوم ځای کې لیکلي دي چې ته به غریب یې، ته به خوار یې او ستا وضعیت په دغه رقم خراب وي او ته به قرضدار یې؟ په کوم ځای کې لیکلي دي؟ آیا ته د تقدیر نه خبر یې؟ تا ته الله جل جلاله چې دا څه لیکلي دي دا تا ته ته له دې نه معلومات لرې؟ ته خو هېڅ معلومات نه لرې، په هغه باندې خو یو الله جل جلاله خبر ده. اوس که چېرته ته کوشش وکړې، زحمت وباسي او د خپل ژوند بدل کړي، نو تا ته به الله جل جلاله تقدیر بدل کړي. تا ته به الله جل جلاله کیدای شي لیکلي چې دا انسان به زحمت وباسي او کوشش به کوي، نو زه به دا بد حالت په ښه حالت باندې بدل کړم. نو ته ولې دا کوشش نه کوې؟ بله دا ده چې یو انسان دا عذر لټوي، وایي الله جل جلاله ما ته لیکلي وي چې دا به همداسې غریب وي. دا الله جل جلاله خو ته پېژندلی که نه؟ ځکه یې داسې درته ولیکل چې ته به داسې تنبل وي، ته به داسې لټ وي، ته به داسې بېکاره انسان یې. نو الله جل جلاله هم درته ولیکل چې د ده وضعیت به هم بناء د ده د کړنو مطابق د ده وضعیت به هم دغه رقم خراب وي. الله جل جلاله خو ته مجبوره کړی نه یې په دې حالت باندې چې شا به خامخا ټول عمر به ته غریب پاتې کېږي، ټول عمر به ته خوار یې، ټول عمر به ته په دغه رقم مشکلاتو کې. دا خو تا ته الله جل جلاله پرې مجبوره کړی نه یې که نه، بلکې الله جل جلاله ته لیدلی چې ته دغه رقم یې، نو همدغه رقم نتیجه یې درته ولیکله. د سستي او تنبلي چې کومه نتیجه یې هغه الله جل جلاله تا ته په تقدیر کې ولیکله. اوس که چېرته ته خپل حالت بدل کړي، نو الله جل جلاله به تا ته په تقدیر کې همغه رقم لیکلي چې دی به له دې تنبلي نه راوځي، د دې استاد خبرې به اوري او جدي کېږي به، نو لهذا تقدیر به هم بدلیږي. نو تا ته به الله جل جلاله ښه تقدیر لیکلی وي. راځئ چې خپل تقدیر په خپله باندې بدل کړو. خپل تقدیر انسان بدلولی شي په جد و جهد باندې، په کوشش باندې. تقدیر دا الله جل جلاله هم پکې تغییرات راولي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تقدیر چې بدلوي دعا یې بدلوي. د انسان خپل جد و جهد او خپل بدلون هم د الله جل جلاله فیصلې بدلوي. الله جل جلاله فرمایي تر هغه وخته پورې الله جل جلاله د انسانانو د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو چې خپل حالت نه بدل کړي. یعنی یو خلک را ولاړ شي خپل حالت بدل کړي، نو الله جل جلاله هم د هغوی حالت بدل کړي. دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باید پړه ملامتي په الله جل جلاله باندې وانه چو، بلکې دا ملامتي زموږ او تاسو خپله ده. که ته قرضدار یې په خپله باندې ملامت یې، که ستا وضعیت خراب یې په خپله باندې ملامت یې، که ته بېکاره یې ته په خپله باندې ملامت یې. الله جل جلاله څوک نه بېکاره کوي. الله جل جلاله موږ تاسو تشویق کړي وو، نبي علیه الصلاة والسلام تشویق کړي وو چې تاسو حریص اوسېږئ، کار وکئ، له الله نه مرسته وغواړئ، په الله جل جلاله باندې باور او اعتماد وکړئ. سستي او تنبلي ته هېڅ وخت کې هم موږ تاسو اسلام نه یو رابللي، بلکې نبي علیه الصلاة والسلام به له سستي نه پناه غوښتله. یو ځوان ویني چې دی بېکاره د خدای کرا په کور کې ناست، راوځي نه زحمت وباسي، دا به څنګه د حالت بدل شي؟ ځوان نه ځي چېرته یو مهارت نه ترلاسه کوي، ځوان نه ځي یو کاروبار نه کوي، وړوکی کاروبار یې له لاسه کېږي خو شرمېږي، وایي دا خلک به څه وایي. تاسو اوس څه فکر کوئ چې دې کې الله جل جلاله ملامت نه؟ والله قسم ده که الله ملامت وي، ملامت موږ او تاسو یو. راځئ چې خپل حالت بدل کړو د دې لپاره چې الله جل جلاله هم زموږ او ستاسو حالت بدل کړي.